د غزنی ولایت د لرې پرتو ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ترڅنګ نسایي ولادي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په وینا چې په ډېرو لرې پرتو ولسوالیو کې یا روغتیایي مرکزونه نشته او کوي هم د نسایي ولادي څانګې نه لري چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي او له اړوندو چارواکو د دغې ستونزې د حل کېدو غوښتنه کوي. د دغو لرې پرتو ولسوالیو له ډلې هم د غزني نوي ولسوالۍ ده چې له غزني ښاره 115 کیلومتره لرې او کابل ډیورنډ کرښې ته نږدې پرته ولسوالۍ ده. د دغې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو او قومي مشرانو په ژواک اژانس ته وویل د نسایي او ولادي برخې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري چې په وینا یې ځینې وخت یې ناروغان د لارو د خرابوالي او ښځینه ډاکټرانو د نشتون له امله په لارو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دوی په خبره د دغې ولسوالۍ ډېری میندې د روغتیایي کلینیکونو او قابلو نشتوالي له امله د زیږون پر مهال له سختو ستونزو سره مخ کېږي چې په ځینو مواردو کې د مور او ماشوم د مړینې لامل ګرځي. زموږ د ټولو غوښتنه دا ده د صحت په برخه کې چې زموږ واکسیني ناوې کې یو کوچنی کلینیک ولرو د یوسف په نامه باندې چې هغه پاتې کلینیک تعمیر یې هم نه لرو، غواړو چې تعمیر راته جوړ کړه چې په اساسي ډول باندې او زموږ د خپلو مریضانو مشکل په د خپل واکسیني ناوې کې راته حل شي. دورې مقو ته چې کله ورو نو دغسې پېښېږي لکه دا وروسته درته وویل چې دغسې جنازې په لارې باندې شوي دي او مریضان په لارې باندې دي، ځکه چې ډاکټره موږ داسې پوه صحي ډاکټره نه لرو. د ولادت په برخه کې چې موږ دغه ولادت په وخت ورسېږي د زنانو تکلیف و بل ولسوالۍ ته وو ساحه ډېره پراخه ده، مشکلات راته ډېر دي او په خپل کلینیک کې دغسې قابله ډاکټره موږ نه لرو چې هغه مشکل دورې راته حل کړي. په دې کوچني کلینیک باندې 15-14 زره لرو او کلینیک هم ډېر لوړ ده، هغه هم د کرایې په کور کې اوسي، تر اوسه تعمیر نه لري. موږ دا غوښتنه ده چې موږ دغه کلینیک راته غټ شي او صحي ډاکټران راته راکړي چې موږ خدمت وشي، قابله صحي قابله وي چې موږ ورته مریضان دلته تداوي وشي. دا لکه دغه ورونو چې وویل چې مقصد روغتیا هم یقینا اول د موږ د کلي د منصور له کلي څخه دغسې یو دغه د تولید مریضۍ درلوده ده. مقصد په ټوله ورځ موږ په مټ تر مقره پورې ورځو مقر شفاخانې ته چې رسېدو ورې بس موږ ته ساه ورکوي، که بېرته له هغه ځایه خپل اجزا هغه مړی بېرته په بله ورځ په مټ کور ته راولي. غوښتنه له اماراتو څخه دا ده چې موږ د خپل کلینیک راپاره کړي او موږ ته خپل انتخابي ځای ده چې هغه ځای را جوړ کړي چې کوم ځای ورته انتخاب شوی ده او کوم ځای چې موږ ورکړی ده ځکه هم ورکړی ده د اوبو جریبو په دغه باندې. همدارنګه د ناوې ولسوالۍ سربیره جرستان ګیرو ناور او رشیدان ولسوالۍ هم د غزني له لرې پرتو ولسوالیو څخه دي. اوسېدونکي وایي چې په سیمه کې د نسایي ولادي څانګو کې ستونزې لري. دوی له مسؤلو ادارو ملي او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې نور روغتیایي خدمتونو ترڅنګ د لرې پرتو سیمو نسایي ولادي برخو ته هم پاملرنه زیاته کړي. په ورته وخت کې د غزني د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم ستونزې مني، وایي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د نسایي ولادي او نورو برخو کې ستونزې موجودې دي او په وینا یې چې نږدې راتلونکي کې به ستونزې هوارې شي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد زیرک په دې اړه په ژواک اژانس ته وویل د جی ایچ یا جنرال هاسپټال برنامې له لارې د دوی 22 روغتیایي مرکزونو ایجاد او ارتقا کړي او په لنډ وخت کې به یې د خدماتو ترڅنګ تعمیرونو کارونه هم شروع شي. زموږ سره 22 صحي مراکز ایجاد او ارتقا کړي ده چې انشاءالله الرحمن دغې منظوري د خدماتو جمع تعمیر یې خدای پاک ته تمه شته چې په لنډو کې به د هغې ایجاد او ارتقا عملي بڼه نیسي. د جی ایچ په نوم د جی ایچ عنوان لاندې یعنې جنرال هاسپټال د تعمیر جوړښتونه او تشکیل یې دی چې د تعمیر جوړښتونه به په لنډو کې د هوا په ګرمښت باندې انشاءالله الرحمن په حق اولیتو ولسوالیو کې هغه هم سره عملي بڼه نیسي. 15 حق اولیت لرو چې 15 هغه لرې ولسوالۍ چې حالت صحي خدمات پکې کم وو، تعمیرات یې نه درلودل، نو موږ 15 اول ولسوالۍ ته چې په هغې کې نوبه، اجرستان، ناهور، ګیلان، ګیرو او رشیدان دي. دې ته مو حق اولیت ورته ورکړی دی چې په راتلونکي به دې ته تعمیر د جوړېږي او خدمات به انشاءالله الرحمن له تعمیر د جوړېدو نه وروسته عملي بڼه خدمات هم پکې شروع کړي. هغه له همکارو روغتیایي مؤسسو هم غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې د روغتیایي کلینیکونو جوړولو په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې غزني کې نه تنها په یادو ولسوالیو کې د نسایي ولادي په برخو کې ستونزې موجودې دي، بلکې دې ته ورته په ځینو نورو سیمو کې هم د روغتیا په برخه کې ستونزې شته چې خلک یې د حل کېدو غوښتنه کوي. په ژواک خبري اژانس د پیښو ریښتینې هنداره